السلام علیکم. د چا وزن سیوایي وزن کمول غواړي هغې دپاره یو ګولډن چانس دی، یو اسانه موقع ده چې هغې باندې تاسو وزن ډیر زر کمولی شي. هغه څه موقع ده؟ موقع ده رمضان المبارک، یعنی د روژې میاشت. یو بهترینه میاشت ده چې په دې کې تاسو ته ډیر اسانې طریقې سره د 5 نه 7 کیلو پورې خپل وزن کمولی شي. د روژې میاشت داسې ده چې ډیر خلک د دې نه فایده اوچته کي او خپل وزن پکې کم کي چې څوک وزن کمول غواړي. خو ډیر خلک داسې دي چې هغې الټا وزن خپل یو په 2 کې سیوای کې ډبل کي. ولې؟ د روژې هغه مقصد هغې ته حاصل نشو. د روژې چې کوم مقصد دی هغه د بدن نه بیماری ختمول هم دي. دا چربي ویلي کول دا بیماری ختمول دي. نو چې کله تاسو غلط طریقې سره روژه ماتې کوئ، غلط طریقې سره پشمنۍ کوئ او په روژه کې ستاسو له ژوند انداز کې هیڅ تبدیلي رانشي، کوم ستاسو نارمل روټین وي د روژې نه مخکې هم هغه تاسو تکرار کوئ د هغې او ستاسو په وزن کې بیا کمی نه راځي. خو چې کومه طریقه ته زه ښیمه چې هغې طریقې سره تاسو پشمنۍ کوئ، هغې طریقې سره تاسو روژه ماتې وکئ او یو 2 نسخې درته ښیم چې هغې باندې تاسو عمل وکئ، نو انشاءالله چې روژه تیریږي نو ستاسو به 2 اختره وي. یو اختر خو د روژې په ختمېدو کې دی او دویم اختر ستاسو د وزن په کمېدو کې دی. نو دا ویډیو تاسو اخره پورې وګورئ، تاسو ته به انشاءالله ډېره زیاته فایده میلاو شي. اول خو راځو پشمني طرف ته چې تاسو پشمني کې څه خوراک وکئ چې هغه تاسو ډېر ټایم پورې موړه مو ساتي، لوږه هم نه لګي او ستاسو وزن هم سیوا نه شي. نو یو دی پروټین او یو دی فایبر. دا دواړه څیزونه چې په کم خوراک کې موجود وي نو دا تاسو وزن هم نه سیوا کوي او ډېر ټایم پورې تاسو موړ هم ساتي او الټه ورسره ستاسو وزن کمیږي، چربي ورسره ویلې کېږي هم. نو پشمني کې به تاسو یو یا 2 یشېدلې انډې خورئ، هګۍ به خورئ. سمه شوه؟ یو کپ ماسته به خورئ. په پخلي کې تاسو دال، لوبیا، چنا یا سبزي خوړی شي، خو چې کم په زیتونو تیلو کې، شړشمو تیلو کې یا سوچو غوړو کې پخ شوي وي. یا تاسو د چکن پیس خوړی شئ خو چې کم سټیم کړی شوي په باب باندې پخ شوي وي، په غوړو کې نه وي سور کړی شوی. دا ستاسو پشمنۍ شو. دې سره تاسو د وربشو دلیا چې کوم عام په بازار کې میلاویږي هغه تاسو جوړولی شئ، هغې باندې لږ شان ډرای فروټ یا وچه میوه اچولی شئ او هغه خوړی شئ. دا د پشمني خوراک شو. تاسو به دا په ټولو روژه کې همدغه څیزونه په پشمني کې تاسو خورئ. دا چې تاسو خورئ نو یو خو به تاسو ډېر ټایم پورې ماړه یې، لوږه هم زر نه لګي. دویم به انشاءالله ستاسو وزن ورسره ډېر زر زر کمیږي. روژه ماتې به تاسو دې طریقې سره کوئ چې کله اذان وشي نو تاسو به په کجوره باندې یا په اوبو باندې روژه ماته کوئ. چې کله تاسو روژه ماته کړه هغې نه پس به تاسو یو څو دانې میوه یا ستاسو سلاد به یو پلیټ تیار کړی وي. په سلادو کې تاسو ګازره، مولی، سلادو پاڼې، شنه دڼیا، پودینه، بادرنګ د دې تاسو پلیټ جوړ کړئ. په هغې باندې یو 2 چمچې زیتونو تیل واچوئ، دغه به تاسو وخورئ. لږ شان فروټ به وخورئ. بیا به لږ شان وقفه وساتئ او هغې نه پس تاسو چې کوم نارمل پخلی وي، سبزي وي یا چکن وي، خو چې په زیتونو تیلو کې، په سوچه غوړو کې یا په شړشمو تیلو کې پخ شوي وي او که سټیم شوي وي په باب باندې پخ شوي نو بیا ډېره زیاته بهتره ده. هغه به تاسو وخورئ او ورسره به یو چپاتي خورئ، یوې ډوډۍ نه به سیوا نه خورئ. دا ستاسو روژه ماتې شلو. پشمنۍ او روژه ماتې به دې طریقې سره کوئ. د کم خوراکونه چې ما ته یاد کړه دا به استعمالوئ. دې نه علاوه تاسو د خوږو شربتو نه، کولډ ډرنکس نه پرهیز کوئ او د بازار سرکړي څیزونه، پیکوړې او سموسې به نه خورئ. دا ستاسو پرهیز شلو. روژه ماتې پشمنۍ کومه طریقه به دغه عمل کوئ، پرهیز مو دا شلو. بیا دې نه علاوه یو 2 نسخې دي، د دې به تاسو استعمال کوئ. نسخې څه دي ګورئ. ماسخوتن نه به تاسو په 1 ګیلاس اوبو کې 1 چمچ زیره واچوئ او 1 چمچ کاږه یعنی سونف واچوئ. دا به تاسو بل صفا کوئ او 1 ګیلاس اوبو کې به دا 1 چمچ دا واچوئ تاسو د ماسخوتن نه. په دې به یو ډکن، یو سر کیږدئ چې دا پټ وي او پشمني کې چې تاسو راپاسئ د پشمني کولو نه مخکې یا د پشمني کولو نه پس دغه 1 ګیلاس اوبه چې کوم تاسو د زیرې او سونف نه جوړې کړي دي دا به تاسو چڼ کوئ او هغه به وڅکئ. دا ستاسو نسخه نمبر 1 شوله. دا نسخه به ټوله روژه تاسو خامخا استعمالوئ. د زیتون او د سونف دا اوبه څکل دا د پشمني ټیم شو. روژه ماتې نه پس به تاسو داسې کوئ چې تاسو به د زیتون پاڼې راواخلئ. د عام پنساریانو سره میلاویږي. زیتون پاڼې که چا بوټې کرلي نو بیا ډېر بهتره تازه حالت کې راواخلئ او که چېرې تاسو کره بوټې نه وي نو د پنساري نه تاسو خشک حالت کې هم راغستی شي د زیتون پاڼې. او ماسخوتن کې روژه ماتې نه پس به تاسو د زیتون پاڼو کاوه څکئ، خو پیکه کاوه به څکئ. کم از کم 2 کپه څکئ. چینی او پکې نه اچوئ. که شات پکې تاسو اچوئ بهتره ده، خو چینی او پکې نه اچوئ. دا به تاسو یو میاشت مسلسل استعمالوئ. د روژه ماتې نه پس د زیتون پاڼو کاوه 2 کپه او په پشمني کې د سونف او د زیرې اوبه کوم چې تاسو ماسخوتن کې اچولي وي پکې او په پشمني کې به هغه څکئ. ټوله میاشت دا روټین تاسو فالو کوئ. انشاءالله تاسو به وګورئ چې کله اختر راځي نو ستاسو به 15 نه 20 کیلو پورې وزن کم شوي قدرتي طریقې سره.
په دې طریقه چې ستاسو وزن کم شي بغیر د میډیسن د استعمال نه، نو دا ډیره د خوشحالي خبره ځکه چې څه مضر اثرات نشته دي. امید دی د ویډیو به تاسو له فایده درکړي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما د دعا د الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.